په پښتانه کې با ادب مهذب خاموش سړی ښه سړی بلل کیږي چې سوالونه نه کوي او بل هغه سړی ډیر ښه سړی دی چې خبره ورته وکړي او دی ومني هغه خبره که د ده په ګټه وه که په تاوان وله لیکن چې ورته ویې که دی بې خامخا مني او چې ویې مني نو ښه سړی دی چې نه ومني وایي غدار دی بل زموږ پوهانو مشرانو موږ ته دغه لفظونه راپرېښي دي تقدیر دی خراب دی نصیب دی نه دی ښه دغه لفظونو پښتون قام شل ساتلی دی یعنی پښتون قام په پښو لاسو شل دی ولې د ده نصیب نه دی ښه دی کار څونه منډې وکړي دی کار څونه جدوجهد وکړي په لاس هېڅ نه ورځي ولې د ده تقدیر خراب دی نو زموږ ځوانان زموږ پښتانه تقدیر ته پراته دي چې تقدیر یې سم سي بیا به نو دی ځي منډه به کوي ګټه به راوړي بل تاسو وینئ چې په مجلسو کې یو سړی ګایېږي 15,000 کسان به ورته ناست یو سړی خبرې کوي یو سړی فیصله کوي بیا که چیرې په دا مجلس کې څوک سوال وکړي نو دلته غږ پر وځي چپ سه ملګری خاموش موږ چې جرګې کوو مرکې کوو جلسې کوو په لکاو انسانان خاموش ورته ناست او یو سړی ګایېږي قدرمنو د پښتانه تاریخ چې ووایه په دې تاریخ کې هره صفحه یعنی د کتاب هره ورقه له دې ډکه ده با ادب مهذبه عزتمن پتمن سړی هغه دی چې خاموش اوسي خبرې نه کوي سوالونه نه کوي چې یو خبره ورته وکړي او دی ومني دغه زموږ د تاریخ برخه ده دا خبرې دا کیسې بل زموږ د شاعرانو په هر شعر کې د کتاب د تاریخ په هره ورقه کې تقدیر دی نصیب دی دا ورته ویل سوي دي که د چا تقدیر شو هغه به باچا یې که د چا نصیب شو هغه به ارپتي کرپتي بل پښتانه قام ته د حلال رزق کنسپټ دا ښودل سوی دی بیلچه کلنګ او بیلچه باندې چې څوک کار کوي په کلنګ او بیلچه باندې چې څوک رزق ګټي دا حلال رزق دی مزدوري روزانه کلنګ او بیلچه په دې به د ورځې څو وګټې نن سبا 800 روپۍ روزانه ده که یو سړی په تا مهربانه سو نو به 1000 روپۍ درکړي په 1000 روپۍ 1 کیلو غوښه نه کېږي او پښتانه زیږولي وي 12 بچیان 14 بچیان نو په حلال رزق باندې د 14 بچیان د خاندان 14 نفره څنګه ساتي تعلیم به څنګه کوي ته په وچه مړی نه سوی مړولی ته په اوبو نه سوی اوبولی نو قدرمنو زموږ د پښتانه په تاریخ کې دغه لفظونه موږ ته په میراث کې راپاته زموږ مشرانو زموږ پوهانو زموږ اتلانو موږ ته دغه لاره راښولې ده عزتدار سړی هغه دی چې غږ نه لري پتمن سړی هغه دی چې خاموش وي پښتون به تل خاموش وي سوال به نه کوي دا متلونه لا هم پکښې کې دي د پلانې دی زوی دی د ډبرې غږ به اوس د ده به نه اوسي تقدیر یې نه دی ښه نصیب یې خراب دی نو پلانی به ولې منډه کوي پلانی چې در په در دی خوار دی خو نو تقدیر یې خراب دی نصیب یې خراب دی او کلنګ و بیلچه دا زموږ د تاریخ برخه دی زموږ په تاریخ کې نو چشت د پښتانه تاریخ ټول له جنګونو ډک دی جنګ زموږ د تاریخ لویه برخه ده پښتون دنیا جهان مسلسل په جنګ کې ساتلی دی او د پښتانه ټول اتلان جنګیان دي د پښتانه ټول تاریخ په جنګ باندې لړلی دی